اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم نن به په د 4 نمبر کوېسچن چې د انویسټیګیټ دا به وایو په دې کې لاولنې دی what is the relationship between diseases and pollution چې د diseases او pollution په منځ کې څه رشته ده صحیح ده نو د disease او د pollution په منځ کې خو دا رشته ده چې کله په یو pollution free environment کې انسان اوسېږي داسې یو environment چې هلته کې pollution زیات نه وي نو disease به نه وي نو ټینشن نو health issues صحیح ده او کوم ځای کې چې pollution ډېر زیات وي جو هلته کې به diseases هم وي صحیح ده مطلب دا دی چې کوم ځای کې آلودګي سوی بیماریانې به هم سوی او کوم ځای کې چې آلودګي نه وي نو هلته کې به بیماریانې هم نه وي صحیح ده بیا دی identify biodegradable and non-biodegradable materials present in your environment پہچان وکړئ پیژنګلو وکړئ د biodegradable او د non-biodegradable materials د biodegradable او non-biodegradable موادو چې موجود دي ستاسو په ګیر چاپېره ماحول کې ستاسو په ماحول کې چې کوم biodegradable او non-biodegradable materials دي صحیح ده نو هغه تاسو آیډنټیفای کړئ هغه وپېژنئ چې هغه کم کم دي نو زمونږ ګیر چاپېره که مونږ وډي نو صحیح ده مطلب لرګی دی مختلف څیزونه د لرګي نه جوړ دي نو هغه biodegradable دی صحیح ده بیا دغه شانتې مونږ پلاستیک میډ مختلف څیزونه یې نو ګلاس چې دی دا نو دغه چې دي دا بیا biodegradable نه دي پلاستیک او شیشه چې دا biodegradable نه ده سټونز چې دا biodegradable نه دي صحیح ده بیا دغه شانې مختلف پلانټس مونږ ګیر چاپېره ماحول کې به زمونږ یې صحیح ده نو دغه هم چې مړه شي دا biodegradable دي یا نور کم فوډ مټیریلز چې دي صحیح ده کم خوراک چې مونږ خورو د هغې یا پیله بنانس چې کوم د کیلو دا پټونه یا د نورو سبزیانو دا دغه چې پاتې شي دا ټول biodegradable دي صحیح دی نو بعض څیزونه به داسې چې هغه biodegradable وي او بعض څیزونه به داسې چې هغه biodegradable نه وي نو هغه تاسو آیډنټیفای کړئ صحیح ده په پیج نمبر 58 باندې که تاسو دلته کې وګورئ 4 نمبر د constructed response questions صحیح ده په دې کې 1 نمبر دی what is the main cause of pollution د pollution main cause چې دی غټه وجه چې ده غټ سبب د pollution چې د آلودګۍ هغه څه شی دی هغه څه دی نو د pollution main cause چې دی کوم vehicles چې دی په روډونو باندې چې کوم vehicles چلیږي او د دې په مقدار کې ورځ په ورځ چې دی نو هغه سیووالی راځي د کوم سره چې ایر پولوشن ورځ په ورځ سیوي ځکه فاضل فیول سوځېږي او د هغې سره سموکس چې دی سموک دا امیټ کېږي ایر ته د دې سره زیات تر ایر پولوشن چې ده کاز کېږي صحیح ده د دې نه علاوه نور هم داسې مشینریز دي فیکټریز دي صحیح ده چې هغه سموک امیټ کوي یا په کورونو کې چې موږ کم د پخلي دپاره کم ګیس استعمالو یا کویله سوځېږي یا لرګي وغیره دغې سره هم لوګی چې دا پیدا کېږي د کوم نه چې ایر پولوشن کاز کېږي نو دا مختلف سموکس چې دي دا مین کاز اف پولوشن دی صحیح ده بیا په دې کې 2 نمبر ته که تاسو ګورئ why government of Pakistan has banned the use of polythene bags وای د پاکستان ګورنمنټ چې دی د پلاستیکو په تیلو باندې بین ولې لګولی دی صحیح ده د پاکستان حکومت په پلاستیکو باندې بین به ځکه لګولی دی چې د پلاستیکو نه خورېږي لینډ پولوشن صحیح ده او که فرض که دا بیا سیزي نو د هغې سره بیا ایر پولوشن ګاز کېږي او biodegradable خو دا دي نه ځکه چې دا ډېر وخته پورې بیا په خاوره کې پراته وي او لینډ پولوشن کاز کوي او دا ډیګریډ کېږي زر نه صحیح ده نو د دې په وجه باندې په پولیتین بیگز باندې چې دی نو هغه بین لګولی دی صحیح ده بیا 3 نمبر ته که تاسو وګورئ وایي if it is written D2W on the polythene bags then why there is no ban on the use of such bags که چېرې D2W په پولیتین بیگز باندې لیکلی شي په پلاستیکو تیلې باندې D2W لیکلی then why there is no ban on the use of such bags نو بیا د داسې تیلو په استعمال باندې بین ولې نشته بیا داسې تیلې ولې استعمالیږي نو D2W چې پې لیکلی شوی مطلب دا دی د دې ډیګریډیبل ټو واټر صحیح ده مطلب داسې پلاستیکي تیلی دي دا چې دا ډیګریډیبل دي دا سرټن انوایرمنټل کنډیشنز دي چې کله هغې ته دا مخامخ شي نو دا ورسره ډیګریډ کېږي صحیح ده او
د دې ډیګریډیشن پروسس چې دی هغه د دې بل په نسبت ډیر تیز دی. دغه ډیر کلونه بیا په خاوره کې پراته نه ډیګریډ کیږي او دا چې دا ډیګریډیبل لیوزر ډیګریډ کیږي. صحیح ده. د دې استعمال چې دی هغه بیا د هغې سره بیا پلوشن وغیره چې دی دا نه کاز کیږي او په پلوشن کې د ډیر حده پورې کمی راځي. نو داسې تیلی چې دی دا بیا استعمالولی شي، په دې باندې بین وغیره نشته. صحیح ده. او دلته کې لاندې 5 نمبر ته که تاسو ګورئ یو پروجیکټ دی پریپیرینګ ارګینیک فرټیلایزر چې تاسو به قدرتي نیچرل سره څنګه تیاروئ. صحیح ده. نو د دې لپاره به موږ ته ریکوایرمنټس څه به پکاري. صحیح ده. نو په دې کې به پلاستیک بکټ پکاري، د پلاستیکو یو بالټی چې دی دا به پکاري. صحیح ده 1 نمبر. او 2 نمبر پیلز اف ویجیټیبلز فروټس اینډ ایګ شیل. صحیح ده. د سبزیانو پټونه شو، د میوو شو او د هګۍ پټونه شو. صحیح ده. دا نمبر 3 ګراس واښه، نمبر 4 ډرای لیوز وچې پاڼې، نمبر 5 واټر اوبه او نمبر 6 ووډن راډ لرګی. صحیح ده. دا سیزونه به موږ ته پکاري. ښه، د دې طریقې کار به صحیح، پروسیجر به صحیح. صحیح ده. نو 1 نمبر in a small plastic bucket put peels of vegetables, fruits, eggshells, dry leaves and some grass. تاسو به څه کوئ چې د پلاستیکو د بالټی چې کوم دی که نه وایي in a small plastic bucket، د پلاستیکو په یو ورکوټي شانتې بکټ کې، په یو ورکوټي شانتې بالټي کې. صحیح ده. put peels of vegetables، تاسو به دغه د سبزیانو دا پټونه شو دا به پکې کېدی. فروټس د میوو، eggshells د هګۍ دا پټونه شو، ډرای لیوز دغه وچې پاڼې شوې، and some grass او څه واښه. صحیح ده. دا به پکې په دې بالټي کې کېدی. بیا نمبر 2 کې به څه وکئ pour water so that all of these become wet. او دې ته به اوبه بیا واچوئ چې دا ټول پکې څه شي، دا ټول پکې لمده شي. صحیح ده. بیا نمبر 3 کې به څه وکئ stir with the help of a wooden rod so that these can get oxygen. او بیا کم دا لرګی چې دی په دې باندې به دا ټول په دې بالټي کې داسې سټیرینګ بول وکئ، دا به ولړئ، دا به مکس کئ په دې اوبو کې. صحیح ده. چې دې ته دننه لږ اکسیجن په دې کې مکس شي، اکسیجن پکې لږ شامل شي. صحیح ده. بیا نمبر 4 او په لاست کې when these things become brown it means the fertilizers has been made. او کله چې دا سیزونه براون شي مطلب د دې هغه رنګ چې دی هغه خړ شي. صحیح ده. نو it means د دې نه دا مطلب دی the fertilizer has been made، چې سره جوړه شوې ده، سره تیاره ده، کما ارګینیک فرټیلایزر چې و هغه تیاره ده. it is called organic fertilizer. دې ته ویل کېږي organic fertilizer. now you can use it for the plants. اوس تاسو دا د بوټو دپاره استعمالولی شئ. صحیح ده. نو دا د دې چپټر لاست هغه اخرنی پیج. صحیح ده. ختم شو. او په دې پسې بیا دی په پیج نمبر 59 باندې physical changes of matter، physical and chemical changes of matter. صحیح ده. نو په روانو ویډیو کې بیا انشاءالله دا چپټر نمبر 5 چې دی دا به وایو. صحیح ده. دا به شروع کوم او روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله. د الله په امان.